جری وانس نن اعلان وکړي چې د ایران په دغه خبرو کې موږ فیصلې ته ونه رسیدو او دا به د ایران لپاره ډېر یو خطرناک شی د دې تر مخه چې جری وانس ته تللی ایران ورته ویلي و چې ته به موږ ته زموږ 8 بلیون ډالر چې سیس بانکو فریز کړي دي هغه به بیرته مشترک کوي هغه دوی ورکړه او دا میټینګ باید د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره سوی وای ایران ورته نه موږ یوازې د جری وانس سره کوو که جری وانس دغه پیس ټریډي امضا کړی وای بیا نو د قدرت لوړېدی او دوی په پیږي چې په امریکا کې کانګرس ډېر خلک راولاړ شوي دي او غواړي چې د 25th امندمنت استفاده وکړي او ولسمشر ډانلډ ټرمپ لیدي کې نو دوی دغه یو بل موقع ورته پیدا شو چې راسه یو داسې سترنج وکړه چې د ولسمشر لاندې سي او جری وانس راپورته سي دا کړه دومره سیاست خبرې دي نورث کوریا او چین سره یو ځای سو چې د خپل آینده لپاره یو کار کوي سعودي د پاکستان څخه څو جټ طیارې خپل د دفاع لپاره وغوښتي چې پاکستان هغه دی ورلی په برازیل کې په داخل کې د امریکا ډېر اسلحه او د امریکا ډېر ډرګز پیدا شوي دي چې هغه برازیل وايي تاسو موږ ته په کستره استوي دا خبرونه هم تاسو واوري په یو کې کې په نوروي کې د اوبو کې د روسیې یو داسې کشتۍ ده چې جنگي کشتۍ و التورله دوی ډېر خطرناک سترګو ورته کتله و چې دوی پایپ لاین او د دوی کیبل دغه اوبو لاندې دي که دا خراب سي د دوی ګرده وطن سقوط ته رسیږي یعنی ډېر خراب ځایو ته رسیږي او امریکا په دې خاطر بانکونه د دوی په خوا چې به د انټرست سود پر خپل پیسو دوی ته ورکوي د دنیا بانکو هغه دوی ډېر لږ ورکوي په دې خاطر چې دوی 4 ټریلیون ډالر ډیټ ته رسیدلي دي اوس دنیا بانکونه وايي موږ تاسو بالا په دغه انټرست باندې پیسې نه درکو په ډېر جګ انټرست درکو نو دغه انشورنس امریکا نسي ورکولای نو امریکا وايي موږ بالا د دنیا د پیسو څخه دونه پیسې نسو اخیستلای هغه ته شاته سوله دا ډېر مهمه خبرې دي چې تاسو ځان باید په خبر کې قطر مو دي چې خپل د زما د ملک څخه د امریکا عسكر باید ووزي زما بیس بیرته ماته په لاس راکړي بحرین هم سقوط کړی دی دغه ولسمشر تشدیدلی دي نو اوس به وګورو چې دا څه کیږي دی وای دا ګرد وطنونه امریکا بیرته تسلیمي د مل ایست وطن خپل دغه خپل حکمرانو ته او ځان باسي ولدي دغه انشورنس او دغه انټرست بالا نسی ورکولای د دوی دفاع بالا نسی کولای او بل یو ډیر مهم شی وسو ګوري ایران ویلي دي چې موږ آرټیکل 8 غواړو او په هغه کې لیکلي دي چې هر کشتۍ چې زموږ د سټریټ هورموز ته تیریږي په خوا خو به انشورنس کمپنیانو ورکولې وای اوس موږ ستاسو دفاع کوو نو په خوا انشورنس کمپنی پر هر کشتۍ باندې 15 میلیون ډالر اخیسته ایران ورته وای 1.5 میلیون ډالر باندې موږ ستاسو دفاع کوو تیرسي په خوا د ایران څخه بیرېدل نو اوس چې ایران خپل سکیورټي کلیرنس ورکړي وای هر کشتۍ باید موږ ستاسو سکیورټي کلیرنس واخلي دا خو د وطنو ته لا نور ارزانه سو او د ایران د پاره مشسوه د نور وطنو د پاره مشسوه نو دا وطنونه به د دې سره همکاري وکړي کوي او په یاد مو دي چې اسرائیل ویل چې د ایران به د په ترکیه پسې ورځو او تاسو دغه په یاد اوسئ چې ترکیه د نیټو یو ممبر دی یو برخه ده او ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا اوس کې ویلي و چې زه د نیټو څخه وځم نو دا خبرو ته خبر ونیسي او بل شي په دا څو ورځې د مخه ایران پر اسرائیل باندې حمله وکړه او دی وایي چې 1,300 میسلز پر استفاده کړي اول 400 د سوي چې مازدي خطا کولې چې هغه مقابله وکړي او هغه د سوي چې ریډار د سي ډیټیکټ کولای سوی دوه هغه چې د دوی ډیټیکټ کوله او دوی د مابین زړه دوی شپږ سوداني نور واستولې بیا نورې پسې واستولې دغه د څو برخې چې واستولې هغه ډیر سیاسي او انفراستراکچر ځای نه خراب کړ او دغه بعد سیویلین ځای نه ولا ولي چې دوی غوښته چې سایکولوژیکل ورکی او د خلکو ذهنونه خراب کی او ورخطای کی په هغه برخه کې یو بل شی وسو چې ډیر مهمو په د امریکا یو کشتۍ چې دغه ته USS Gerald R. Ford وایي هغه یو داسې دی وایي the most advanced intelligent dominance ship in the world په دا کې د داسې یو کشتۍ و دی وایي یو floating city و یو شارو کشتۍ نو په دا کې 15,000 عسکران و په دا کې تیارې وي چې فایټر جټس ورته وایي په دا کې اسلحه و او دغه په هغه شپه چې پر اسرائیل حمله وسوه دا همیشه په دغه اوبو کې و دغه اوبو څخه ولاړه ولې دوی وکتله چې په دغه نیوي د کوکي چې پر اسرائیل داسې حمله وسولې
دا که زموږ کشتۍ را خراب سي یوازې خو د کشتۍ خو حل کېدل یې که په هغه ځای کې وي یوازې زموږ د کشتۍ خبره نه ده دا زموږ د سیاست خبره ده آینده کې دا ګرده مملکتونه موږ ته ګوري زموږ نیوي پاور د مابین ځي نو دا ګرده دنیا دا ته کتله چې امریکا کشتۍ د دغه ځای څخه ولاړې بل دغه ګرده د دوی ایرلاینز چې وه دغه پوسټ وله چې اوس باید موږ خپله دفاع خپله وکړو ولې چې امریکا چې دونه سوپر پاور دی چې هغه شاته سو په موږ به څه کېږي نو ورځ په ورځ تاسې وینئ چې دغه پاور شفټ کېږي ورځ په ورځ تاسې وینئ چې د امریکا د سټاک مارکیټ د دنیا د سټاک مارکیټ دا نمبرونه څنګه لاندې ځي په دغه کې سپایک راځي یعنی یو دم لاندې راځي د دې جنگ یوازې د جنگ په میدان کې نه کېږي جنگ همیشه په پیسو کېږي په بانکو کېږي دغه ته که مارکیټو ته تاسې بلومبرګ رپورټ وګورئ تاسې وال سټریټ ته نو کوئ فکر وکئ تاسې د دنیا مارکیټ ته فکر نو کوئ وکئ بیا تاسې به پوهېږئ چې دا سیاست کومې خواته روان دی زه د هیچا په حق کې نه یم زه د جنگ په حق کې نه یم زه د هیچا پر خوا نه یم زما تاسو دا معلومات در کوم نو وګورو چې په دنیا کې څه شي کېږي خدای دې خیر کړي ډېره مننه ښه ورځ